کې نشته دی د شهیدانو د هغې په قطار کې ګوري نو آواز کوي أين سعد يا سعد بن ربيعة أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم اے سعد بن ربيعة دا الله رسول صلى الله عليه وسلم دی غواړي کو ژوندی نو آواز راته وکړه د یو کنارې نه د یو ګوټ نه آواز راوځي لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه سعد بن ربیع حاضر یم ای د الله محبوبه حضرت بلال رضی الله عنه چې کله ورته خواته ورځي سعد بن ربیع رضی الله عنه د ژوند په اخرنو سلګو کې دی د زخمونو د هغې په د کرب او د درد په حالت کې او په کیفیت کې دی حضرت بلال رضی الله عنه ورته فرمایي د الله حبیب دی غواړي دی د زنکدن په کیفیت کې دی وایي ورته وایي د دواړو جهانو سردار مبارک ته زما د طرف نه سلام پیش کا او ورته ووایه سعد بن ربیع د زنکدن په حالت کې د الله نه غوښتنه کړې وه ربه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په جنت کې لوړ مقام نصیب کا کوم لوړ مقام چې یو نبی ته او یو بنده ته هم نه وي نصیب شوی او بیا ورته فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغوی ته زما سلام ووایه زما قوم ته زما د طرف نه پیغام ور ورسوه خو په تاسو کې یو غړېدونکې سترګه هم موجود وي او د دواړو جهانو سردار مبارک درنه خفه شو خو هغه درنه په تکلیف شو الله به درنه د قیامت په ورځ تپوس کوي او زما لاس به او ستاسو ګریوان به نن امت کې دا درد ورچول پکار دي چې هر یو امتي د نبی علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت پهردار جوړ شي خو یو سړی تاجر دی دی په تجارت کې تاجران پوه کړي چې د قادیانیانو د مصنوعاتو نه به بایکاټ کوو خو یو سړی بزنسمین دی دی په بزنس کې خلک پوه کړي چې د دې کمپنو سره به موږ تجارت نه کوو بزنس به ورسره نه کوو سوال دی د دواړو جهانو د سردار مبارک د ختم نبوت او د هغې د عزت او د حرمت خو یو سړی سټوډنټ دی په کالج کې دی یا په یونیورسټۍ کې دی یا په دیني مدرسه کې دی دی په خپل ماحول او په خپل چاپېرچول کې د ختم نبوت د وکیل په حیثیت باندې د ترجمان په حیثیت باندې د پهردار په حیثیت باندې خپل ژوند تیر کړي